الرحمن الرحیم. موږ غواړو چې د ګیمبل ډسټریبیوشن میتود سره د باران د شدت برابر وکړو یا پیشبیني وکړو د مختلفو آینده 10 کلونو لپاره 20 50 او 100 کلونو لپاره. نو دغه پیشبیني یا دغه برابر کوو چې زموږ لپاره څه په درس کړي. لومړی اساسي موضوع خو دا دی چې دا موږ لپاره خصوصا د کانالونو په ډیزاین کې موږ لپاره ډیر پکارېږي، ځکه که چیرې موږ او تاسې سیند سره کار لرو نو په سیند کې د هغه د مختلفو کلونو د اوبو جریان هایدرولوژیکي سنټرونه شته دی، د هغې جریان مثال مقدار ریکارډ کوي او د هغې څخه موږ کولی شو چې بیا د مثال 10 20 50 100 کلونو لپاره د اوبو جریان پیشبیني کړو. خو څه رقم چې مثال دلته موږ یو د غره غاړه دی او یو کانال دغسې تیر کړی دی، په دې باندې یو خوړ دغه دی چې هغه دایمي اوبه نه لري. د دغه خوړ څخه کله چې باران راځي او د کانال قطع کوي، نو دغلته چې کوم ساختمان جوړوو د دې لپاره مثال یا سیفون جوړوو یا واش جوړوو یا سرپټ کانال جوړوو یا پل جوړوو پلچک جوړوو، نو دغه پل پلچک یا واش سیفون طول باید څومره وي. په حساب سرپټ سیفون جوړو د پاسه پې باراني اوبه تیریږي او لاندې نه خو هغه د کانال اوبه تیریږي، خو دا په کوم طول سره جوړه کړو. کیدای شي دغه د باراني اوبو شدت چې دی هغه مقدار هغه اوبه چې راځي دا ډیره لویه ساحه خپل په دغه اثر لاندې نیولی. نو د دې لپاره موږ څه رقم کولی شو چې دغه سیفون طول یا د په حساب پلچک سایز طول څونه جوړ کړو تر څو چې د سیلاوونو په وخت کله چې باران کیږي او د دغه منطقې څخه سیلاو راځي، دا په محفوظ ډول سره د دې څخه تیر شي او کانال ته کوم مشکل ایجاد نه کړي. نو دا کله چې موږ دا جوړو، اوس د باران شدت په مترولوژیکي سنټرونو کې موجود وي د یو منطقې لپاره چې مثال په 40 شتاتونو کې څو میلی متره باران شوی دی. د هغې له مخې بیا موږ کولی شو چې دا مقدار پیدا کړو. خو لومړی دا ضرور دی چې دا ساختمان فرضاً موږ ته ویل شوی دی چې د 50 کلونو لپاره ډیزاین کوي، خو مترولوژي سنټر سره د 50 کلونو ارقام نشته دی. مثال د 10 12 او 15 کلونو ارقام شته دی. څنګه کولی شي چې موږ د همدغه د 10 یا 15 کلونو د ارقامو څخه د 50 کلو ارقام پیدا کړو تر څو چې دا سیفون موږ او تاسې ډیزاین کړو. لکه چې مخکې مې ویله بیا هم همدغسې کانال تیر شوی دی په دغه جهت کې، اوبه د اخوا څخه د دغه خوړ څخه اوبه راځي. په دغه ځای کې موږ تاسې یو سیفون یا پلچک ترناو جوړو او موږ نه غوښتل شوی دی چې دغه سیفون یا دغه ترناو یا دغه هر ساختمان چې دی دا د 50 کالو د اوبو جریان لپاره ډیزاین کړي. دې لپاره موږ څه باید وکړو؟ یو خو دا د کانالونو لپاره د کانال سازي او د پلچک سازي سرک سازي لپاره ډیر مهم دی. بل همدارنګه په ښارونو کې د سرکونو څنګ کې چې کوم دریناجونه یا ویالې تیر شوي دي، دغه ویالې په کوم سای سره تیر کړو. دلته اوس بیا هم د باران د شدت پورې مربوط دی. د باران شدت فرضاً موږ ته بیا هم دلته ویل کېږي چې دغه د مثال په دغه ویاله یا دغه دریناج د 50 کلونو د باران شدت په نظر کې نیولو سره ډیزاین کوي. اوس موږ دغه 50 کاله دلته دوه سواله رامنځته کېږي. یو چې دغه اوبه څه رقم پیدا کړو او بل چې د 50 کالو د باران شدت له کومه کړو یا څه رقم پیدا کړو. دغه دوه مختلفو ویډیوګانو کې زه به دا اپلوډ کوم چې لومړی موږ تاسې دا کوو چې په لومړی ویډیو کې چې څه رقم کولی شو چې موږ د مثال یو 10 کلن یا 12 کلن د باران شدت ارقام لرو، د هغې څخه 50 کلن او 100 کلن د باران د شدت ارقام پیدا کړو.
راځو کله چې موږ او تاسو یو قسمت کې ډیزاین کوو نو مترولوژیکي سنټرونو کې د اوبو د باران د شدت اندازه ریکارډ شوی وي. په دغه سي جدولونو کې ما د کابل څخه مترولوژي سنټر څخه دغه یو ارقام اخیستی دی چې د هوایي میدانونو لپاره ثبت شوی دی. دلته مختلفو ولایتونه دي خو دلته زه غواړم چې جلال آباد لپاره یې محاسبه کوم. جلال آباد دلته دی چې دا په کومو کلونو کې دی؟ په 1959 کې او 1960 او دغسې مختلفو کلونو کې دا ریکارډ شوی دی. د هر مترولوژي سنټر دا دی چې په مثال په اول دغه د ریکارډ په اول کال کې 30 ملي متره او 9.1 ملي متره په 40 ساعتونو کې البته باران شوی همدغسې مختلف باران شوی دی. اوس د محاسبې د اجرا لپاره څه کوو؟ همدغه ارقام زه راخلم په یو جدول کې ځای په ځای کوم لکه چې دلته په دې دغه کې و دې جدول کې و راځم د اکسل یو جدول جوړوم په کوم کال کې او څونه باران شوی دی. کله چې دا مو ورسو نو بیا څه کوو؟ دغه د باران مقدار دا داسې په ترتیب نه دی، داسې ترتیب سره یې جوړوو چې د غټ یا شدید باران نه ورو ورو دې خواته دغه ضعیف باران ته راشو. یعنې دلته شدید باران د هغې څخه لږ شدید، د هغې څخه لږ شدید، د هغې څخه د دې موضوع د جوړولو لپاره دا ټولې خانې سلکټ کوو. راځو سورت یا فلتر ته راځو، ورته وایي چې د سورت مونږ ته یې که د کم لارجست څخه ټو سمالست. اوکې دا ترتیب شو چې دا شی په خپله لومړی شدید باران چې دی 8.2 په بل کال کې بیا 8.2 بیا 2.50 1.40 ترتیب سره دا شی شوی دی. اوس زه دا ټول اخلم کاپي کوم او بل شیټ کې اچوم چې کار ماته اسانه شي. دلته راغلم دلته مې واچو. اوس دلته زموږ سره په دې اکسل شیټ کې بله خانه دی آرډر نمبر. هماغه آرډر نمبر څخه مطلب دا دی چې لومړی دا څوم غټ باران دی، دا اول غټ باران دی. لږې په اوس موږ تاسې دا وویل چې د 18 کالو د باران ریکارډ موږ سره شته دی. اوس د دې نه وروسته راځو دا خانه ترتیبو. دا د باران فریکونسي مساوي د n جمع یو تقسیم د m. دا n m خو دا شو چې موږ ته 1 2 3 4 5 n چې د څو کلونو موږ نظارت لرو. دلته موږ دغه لیکو چې د لږ به رنګه کو چې دغه ځای لږ صحیح معلوم شي. د n د نظارت د کلونو تعداد موږ ته د 18. نو موږ د دې کې همدغه فورمول کې چې په کار د n دی او m دی. m زموږ دا شو او n د نظارت د کلونو تعداد شو. راځو دلته لیکو مساوي یو قوس به مو لیکو n جمع یو. n زموږ دا دی جمع یو. د دې لپاره چې دا خانه کش کو دغه ثابت نه یار یو دا کله m یو راځي کله 2 او 3 او دا n چې دی ثابت راځي. نو د دې لپاره چې دا ثابت پاتې شي د b او شلو ترمنځ په کیبورډ کې د ډالر علامه دی، دا د ډالر علامه ورته ورکوو انټر کوو. اوس
دا مونږ ته ترتیب شو چې دا فریکونسي څومره دی. دلته ما د هغه د احتمالاتو اندازې چې د 100 تقسیم د ټي دی. دا 100 لیکو مساوي 100 تقسیم د ټي. دا 15 دغه باران دا خانه تکمیل شو وروسته د هغې څخه راځو موږ دلته مین یا متوسط باران مقدار څومره دی. دلته د دې لپاره بیا لیکو مساوي ایوریج لیکو. دېرش اشاره 9 ملي متر متوسط باران دی. ستاندرد دیویژن یې څومره دی؟ د بیا لیکو مساوي اس ټي ډي ستاندرد دیویژن دا شو ولس راغی. وروسته د هغې څخه نظر دغه فورمولونو ته موږ تاسې بیا عمل کوو. دلته ټي پیرود زموږ څخه مطلب دا دی چې غواړو د لسو کالو لپاره د باران د شدت مقدار پیش بیني کړو، د شلو کالو لپاره 50 50 هر څو کلونو لپاره چې موږ غوښتي دلته قیمت ورکوو. اوس دلته بیا راځو چې د وای ټي محاسبه کوو. وای ټي مساوي د منفي لند ټي پر ټي منفي یو. نو د دې لپاره بیا لیکو منفي مساوي هلته فورمول کې یو منفي دی لیکو منفي لاندې لیکو ال ان بیا ال ان لاندې لیکو لاند بیا ټي دی دا ټي شو تقسیم دی لیکو تقسیم دا دوه خانې دي ځکه دا قوس کې ولیکو بیا ټي منفي یو ټي منفي یو قوس بسونه قوسونه چې جوړ کړی دی ټول یې بندو. دا لاندې که شو د بل لپاره جوړو دا شی شو دا هر یو لپاره لاندې پیدا شو. اوس دا وای ان چې دی زمونږ په کاریږي وای ان د جدول څخه اخلو. دا د وای ان قیمتونه دي او دا د وای د اس ان قیمتونه دي. دا نظر چې شته اخیستل کیږي نظر دې ته چې مونږ د څو کلونو نظارت مونږ د 18 کلونو نظارت لرو. دلته که راځو لس دی 18 پکې نشته دی 20 دی 28 یا داسې دغه نشته دی. نو لس د دا خانه شو یعنی دغه لس دا او صفر دا خپله د لس کلونو نظارت لپاره دا قیمت دی. دا چې راځو دلته یو دا دی لس دا د 11 کلونو نظارت لپاره دا قیمت دی. همدغه مونږ د 18 کلونو لپاره دغه لرو ډیټا لرو یا ارقام لرو. نو لس به دا شي راځو تر اتو پورې. نو اس ان وای ان زمونږ شو 0.5202 0.5202 لیکو دا د هر یو لپاره همدا شی دی. اوس راځو بیا د جدول څخه د اس ان قیمت هماغه رقم لس دا دی او اته دا دی 1.0493 1.0493 دا مو ولیکله. دلته چې دی وای ټي منفي وای ان پر اس ان لیکو وای ټي زمونږ کوم یو دی وای ټي دا دی منفي وای ان دا به دواړه داسې وکړو چې دواړه په قوس کې ولیکو چې دغه راشي او تقسیم د چې دی اس ان زمونږ دا شو انټر. اوس دا مونږ که شو لاندې پورې ټول لپاره دا تکرار شو. بل دلته چې دی آر زبر یا متوسط باران چې دلته مونږ او تاسې پیدا کړی جمع کې دغه ضریب شو او اس ډي
ای سی ډي زموږ ستندرد ډیویژن دی چې دا دی. د دې لپاره لیکو بیا مساوي آر متوسط. دا هم چون هر یو لپاره تکراریږي د دې دواړو منځ کې هغه د ډالر کې زموږ هر یو کې دا نه تکراریږي هر یو کې د خپل ضرب دی اس ای ډي. اس ای ډي چې دی ستندرد ډیویژن دی. دا هم ستندرد ډیویژن خانه غواړو چې د اتلس کالونو نظارت درلودو، خو موږ نه غوښتل شوی دی چې تاسې د 50 کلونو لپاره هغه ساختمان ډیزاین کړي. نو د 50 کلونو لپاره زموږ دغه باید کله چې موږ محاسبه کې نیسو نو 88.15 میلی متر پر څلېرو ساعتونو باندې دا باران باید موږ په نظر کې ونیسو او خپل ډیزاین بیا مخته ویسو. ډیره مننه. دا زموږ د باران د خوړونو لپاره د باران د پیش بینی. دا به زه سیف کړم او مینیمایز به یې کړم او دا خانه څه شوه.